که یو سړی غواړي چې د دل لواطت څخه ځان خلاص کړي او متقي سړی جوړ سي، پرهیزګاره سړی جوړ سي، نو دغه لپاره لنډه طریقه دا ده کله چې 21 ورځې به د سهار تر لمانځه وروسته 21 واره بسم الله الرحمن الرحیم وایي. کله چې 21 واره بسم الله الرحمن الرحیم وویل بیا به په آخري وار کې الله اکبر ورسره وایي. بیا به 11 واره سلام قولا من رب الرحیم 11 واره به دا وایي. د دې نه وروسته به 11 واره حسبنا الله ونعم الوکیل. د دې نه وروسته به بیا 11 واره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بیا به دا وایي. د دې نه وروسته به بیا 11 واره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله الجنه واعوذ به من النار. بیا بداوي بیا براسته لاس پر زړه باندې کښیږدي وواره بداسې ووایي یا بر یا سلام وبالحق انزلناه وبالحق نزله وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. بیا به دا ووایي. د دې نه وروسته به بیا 3 واره په لوړ اواز لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي. د دې نه وروسته به 3 واره دغه تورې ووایي یا الله یا غفور یا رحیم یا فتاح یا مستعان یا هو یا حی یا واحد یا عزیز یا ودود یا حق یا قهار یا قیوم یا وهاب یا مهیمن یا باسط یا غفار یا تواب یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. بیا به دا ووایي. او د دې نه بعد 3 واره افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. د دې نه وروسته به بیا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دا به 3 ځله ووایي. د دې نه وروسته به 3 ځله وما كنت بدعائک برب شقیا. او د دې نه وروسته به 3 واره صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. او 3 واره به وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بیا به دا ووایي. او 3 واره به الحمد لله الذي عافاني من السوء وفضلني على كثير من العالمين تفضيلا. بیا به دا ووایي. او په آخر کې به 1 واره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والصالحين وعلينا معهم أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. در دغه ځای پورې به دغه اوراد 11 ورځې 21 ورځې 21 ورځې پر ځان باندې عملي کړي او په ښه اخلاص دې توبه وباسي او په زړه کې دې کوشش وکړي قصد د دې ګناه بیرته نه کوي او کوشش دې وکړي د هغه کسانانو سره چې هغه دی هڅوي دی بدلاري ته هغه د دپاره پل جوړ سوي دی او دا بدلاري ته یې راکشوي یا هغه اسباب و ذرائع لکه اوس مهم وخت کې دا اوس وخت کې غټ ټلیفون دی چې سړی دې کارو ته هڅوي د دا شیانو څخه دې پرهیز وکړي. نور بیا رب العالمین په فضل الله خدای د دې بد عملۍ څخه خلاص کړي.